د افغان ځانګړو ځواکونو تازه میړانه او کارنامه دا چې زړورو اتلانو او ځواکونو بیا چیرته کارنامه وکړل، د هیواد دښمنان یې څنګه ختم کړل، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې قاضي القضات په افغانستان کې وژلی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی یې په یو لړسختو او هدفمندو عملیاتو کې وژلی دی. د دغې ادارې د معلوماتو په اساس عبدالله اورکزی د ننګرهار پر محبس د ځانمرګو بریدګرو حمله پلان کړې وه. د ننګرهار پر محبس 10 برید کوونکو برید کړی و چې د امنیتي ځواکونو، زندانیانو او ولسي وګړو په ګډون پکې 25 کسان ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. دغې حملې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ، مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. د ملي امنیت ادارې په خپره کړې اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې عبدالله اورکزی یې چیرته او څه وخت وژلی دی. عبدالله اورکزی په افغانستان کې د داعش ډلې دریم مهم او مخکښ غړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري نیول کیږي او یا وژل شوی دی. تر دې وړاندې د ملي امنیت ادارې د اسد میاشتې په 12مه نیټه ویلي و چې د داعش ډلې مهم غړی اسدالله اورکزی چې د دې ډلې د استخباراتو مسؤل و په ننګرهار کې وژلی دی. اسدالله اورکزی د داعش ډلې د قضاو او ضیاءالرحمن په نوم هم پیژندل کېده. د ملي امنیت د معلوماتو په اساس عبدالله اورکزی د اسدالله اورکزي مرستیال و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.